تاسو ته پته ده کنه زمونږ د افغانان درونه بیا غمجن دي پریشانه دي اخوا شي او دی خوا شي لږ انسانیت خو وپېژنئ کنه ظالمانو دا طریقه ده دا عزت دی او دا حقوق العباد دی ما سره په یو جومات کې منځونه کړي دي ما سره رشته دارۍ دي ما سره دوستي ده د چا پکې استاد دی نو د چا پکې شاګردان دي دومره ظلم دومره بربریت ته څه ضرورت دی کیسے کیسے دل نازک کو دکھایا تم نے خبر اس دن کی ہے کیا روز جزا بھول گئے آزان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے زه رحمان د رب بنده یم دا مې حال دی چې بنده د بل بنده شي څه بې حال الله شکر دی چې دا د رزق فیصلې دې دې خلکو ته نه دي ورکړي اللہ شکر دے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ شکر دے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب شکر دے تُعِزُّ من تشاء شکر دے وَتُذِلُّ من تشاء شکر دے یغفر لمن یشاء شکر دے یعذب من یشاء شکر دے چدا ٹول فیصلے ستا په لاس کې دي کدی بندګانو لدې ورکړې دوی خو به منګ رسوا کړي دوی خو در پورې خاندي د کرایه کور دی په پهلا تاریخ دی دروازې ته ولاړې د مالک مکان دی ته نه ګوري چې دی غریب سره به یې وکنه د روجې ټوله میاشت د په بېروزګارۍ کې وویستله د سره به یې وکنه د خو پلار د شوګر او د ګردو بیمار دی ټوله میاشت په هسپتال کې تېره کړه د سره به یې وکنه نه نه ماله راکه که د ځمکې نه کې او که د اسمان نه کې زه بله ورځ راووتم زموږ په ګاونډ کې یو مالک مکان د یو غریب کور مخې ته ولاړو غریب یې رابار کړی دی وایي که د ځمکې هغه وایي ما څه نشته خیر دی بله کې به ډبل درکم او ورته وایي نه نه زما د کوره اوسه زما د ملک نه وځه زما د کلي نه وځه چاته میلمه به ورکره راغی ډیوه به یې مړه کړه د غربت انتها وه د به ورسره سې لاس کته کوو میلمه به یې مړولو من ته انسانیت ښودلې چاته د یو چیلي سر به په وو کورونو به یې ګرځوو دوی به وې منکه شته دوی له ورکوئ منکه شته دوی له ورکوئ منکه شته دوی له ورکوئ واپس به هم هغې کور ته راغی چاته وې څوک زکات اخیستو والا نه و چاته ہے د جهاد میدان وو د تند حالت وو یو مرګري به وې ماله اوبه مشکیزې والا به هغه ته اوبه پیش کړې هغه به نه څکلې خوا کې بل ویل ماله اوبه هغه به نه څکلې خوا کې بل ویل ماله اوبه درې واړه د تندې په حالت کې دې دنیا نه رخصت شو من ته انسانیت ښودلی دی چې مرې خو هومره چې څوک تاب در پسې وکا ممار شو ملړم شو چې په مرګ دې څوک زړه ښه کا ته چې پیدا شوې تا جړل خلکو خندل داسې مړ شه چې ته خاندې او خلک جاړي داسې مه مړ کېږه چې دا خلک پټ پټ خاندي چې شکر دی چې مړ شو لارې تنګه کړې وه جومات کې ته خلک تنګو مولوي صاحب ته په اور کې ولاړو داسې مه مړ کېږه په ډېرانې جګړه وه په پوله پټي جګړه وه داسې وہ نوائے دل بری ہو یا ادائے عاشقانہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ چاہتا دا ابو بکر صدیق دا صداقت خبر کے
د حضرت عمر د عدالت خبرې کې، د حضرت عثمان د سخاوت خبرې کې، د حضرت علي د شجاعت خبرې کې، د بلال حبشي د عشق او جنون خبرې کې. دا زمون سحال دی، دا زمون معاشره ده، دا زمون بازار دی، دا زمون گاونډي دی، دا زمون انسانیت دی، دا زمون سجدي دي، دا زمون عبادت دی او دا زمون بندگی ده. دا د غفلتونو سیلاب به موږ د جهنم کندو ته وغورځوي. نو ډېر ښکلی حاجي صاحب و کډې وړله، ټکټر او ټرالۍ ودرولي دي صاحب، سامانونه ورخیجی لګیا دی، سترګو کې اوښکې دي او په دې چهره باندې داسې خفګان پروت دی. ما وی حاجي صاحب چېرته روان یې، ولې دومره غمجن یې؟ اچانک دې کډه اوچته کړه، تا خو دلته ډېر ښکلی وخت تېر کړ، دلته خو ستا د بچو سبقونه دي، ستا رشته دارۍ دي، ستا خپل خپلوان دي، سترګو کې اوښکې راغلې که نه؟ ما ته مولانا صاحب د دې ګاونډي د شر نه تنګ یم، یریږم چې څه نقصان راته ونه رسوي. کور کې مې پیغلې لوریانې دي، عزت ته مې لاس وانهچي. بله ورځ یو سړی په موټر سایکل باندې روان و، ښځم ورسره وه، بچیم ورسره و، غریب سړی دی ځکه یې په موټر سایکل باندې ښځه ځان پسې کېنولې، واړه ماشومان، ډېر تکلیف دی که نه. لاره کې پې غله راوتي دي، روپۍ هم ترې اخیستې دي، گاڑی هم ترې اخیستی دی، والی دی، ټکولی دی، دومره حده پورې خو خبره ټیک ده، ښه دې وکړل، د دې بدلی به الله تا ته هلته درکوي که نه. خو صرف دې بعضې خبرو ته ودرېږو دلته په دې منبر باندې. زه هغې خبرو له د الفاظو شکل نشم ورکولی، تاسو ته پته ده. واورئ، زړه مضبوط کړئ، ښه واورئ، هر څه یې واخیستل، ټیک ده، موټر سایکل یې واخیستو، ټیک ده، ښه د هغې ماشومانو بچو په وړاندې، د هغې خاوند په وړاندې، د اسلحې په زور باندې د هغې زنانه عزت ته لاس واچو. دلمنګ پورې عالم کفر خاندي، دوی د وړې ماشومې عزت لوټ کی به مړه کی، پک پورې خاندي. دوی د کولر په ګیلاس کې وایي زنځیر اچولی دی، د 10 روپو زنځیر دوی پټوي، موږ پورې خاندي، وایي جومات کې یو بل نه چپړې پټې.